د نیوز پری چینل لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. ستړي مشئ په موږ مهمو خبرونو ته. ملګري ملتونه او جرمني وایي له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوه. له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته هم ملګري ملتونه غواړي په افغانستان کې خپل سیاسي او بشري ماموریت ته ادامه ورکړي. د ملګرو ملتونو ویان د سټیپانو دویراک ویلي حالاتو ته په کتو به ماموریت په افغانستان کې ادامه پیدا کړي. نوموړي ویلي ښکاره خبره ده چې د ناټو او امریکایي ځواکونو وتل به پر دغه هیواد خپل اغیز ولري. له بله خوا د جرمني د پرمختیایي چارو وزیر ګیرد مولر هم له افغانستان سره د خپل ملاتړ د دوام ژمنه کړې. نوموړي ویلي په راتلونکي کې هم د پرمختیایي چارو په برخه کې له افغانستان سره ګډ کار کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره د دوه اړخیزو مسلو ترڅنګ پر افغان سولې خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې عمران خان په افغانستان کې پر سیاسي جوړجاړي ټینګار کړی. ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره هر ډول مرستې ته چمتو دی. ولسمشر غني وایي افغان ځواکونه په خپلواک ډول د هیواد د دفاع وړتیا لري. ولسمشر غني ویلي چې افغانستان د سقوط په مرحله کې نه دی. نوموړي تیر ماښام د آذربایجان په کوربتوب د نظامي ګنجوي بین المللي مرکز په ناسته کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې جوړ شوی ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلواکه توګه د هیواد د دفاع وړتیا لري. له ارګ څخه په خپره شوې اعلامیه کې د ولسمشر غني له قوله ویل شوي چې د سقوط په مرحله کې نه یو. امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلواک ډول د هیواد د دفاع وړتیا لري او له څو کلونو راهیسې 94 سلنه عملیات په خپلواک ډول ترسره کوي. ولسمشر غني له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي چې افغان حکومت یا د پریکړو ته درناوی لري او په وینا یې دغه بهیر به ترسره کېدو کې به لازمه همکاري وکړي. او امریکا وایي له پوځي حضور پرته هم افغانستان کې د تروریستي ګواښونو مخه نیولی شو. امریکا وایي دغه هیواد به له پوځي حضور پرته افغانستان کې د القاعده ډلې احتمالي احیا کېدل په نظر کې ولري. امریکایي چارواکي زیاتوي واشنګټن له پوځي حضور پرته کولی شي په افغانستان کې د امریکا پر وړاندې د تروریستي ګواښونو مخه ونیسي. لیدونکو له مته مننه، ښې چارې.